د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په زمانه کې یو ځل د یو یهودي و د منافق د مځکې پر سر باندې دعوه سوله سره یو ول دا مځکه زما ده او بل ول زما ده اختلاف یې په دې کې راغی چې یو ول زما ده او بل زما ده یهودي ورته ویل دي منافق ته چې راځه ته مسلمان یې ستاسو پر نبي به دا مسله خلاصه کړو چې دا مځکه ستا ده که زما ده هغو ته به دا فیصله ویسو منافق ورته ویل ډېره ښه ده سیدي راځه نو کله چې رال نبی کریم علیه السلام ته یا ټول صورت د مسلې بیان کړي هر یو خپل دلایل ورته پیش کړل نبی کریم علیه الصلاة والسلام بارک چې د دې خبرو ته وکتل د دې دلایلو ته وکتل مځکه د یهودي وه د یهودي په حق کې فیصله وکړه چې د مځکه د هغو ده چې سره راووتل دا منافق ورته وایي د دې واقعې ادب و غرض مې دا دی چې کله کله ورونو تاوان تم غاړه ایږدي بیا چې خاص کر د مسلمان سره د خبره راسي بیا خاص کر چې د یو قریب سره د خبره راسي بیا خاص کر چې په دې باندې خبر راسي چې په هغې کې تا ته د شریعت حکم دی چې تر دې مځکې به تېرېږي تر د جیداد به تېرېږي دا د خدای حکم به منې دا د منافقو کیسې ده تاسو ګورئ سره راووتل منافق سوچ فکر وکړي بری ورته ویل چې زه د رسول الله مبارک په دې فیصله نه یم راضي راځه دا فیصله به ما ورته وړو په حضرت عمر به خلاصوو د ده سوچ دا و ته دا فکر وکړي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا د کافرانو د یهودو د دې په باره کې سخت دی نو کلم چې دا هسې زه خبر ورته وکم دی به دا زما په حق کې فیصله وکړي او دا مځکه به زما سي یعنې په خپله ګټه سړی ځغلي څومره دی خلک دي چې هغه در خپلې ګټې پورې درواغ رښتیا در بل حق در ناموس در هر څه تېري در قرآن در هر څه تېري لا د دې سړي بیا په دې کې شک پاته کېږي چې یاره زه منافق نه یم نو منافق به یې څنګه تور به یې که به سپین نو ورغلل هغه ورته ویل د یهودي ورته ویل چې بس سید زه په هغه هم فیصله درسره کوم درځه چې ورغلل د هغو دروازه یې وروټکوله راویستې باره دا کیسه ورته وکړه چې یهودي ورته وایي موږ یو پله ولاړو نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته مې د دې مځکې فیصله ویوړه زما او د دغه سړي په مځکه سره دا وه دی وي زما ده زه هم زما ده نو هغه چې سره ووتل نبي کریم علیه السلام زما په حق کې فیصله وکړه او دغه سړی راته وایي نوم یې ورته واخیستی چې دی وي یا زما دا فیصله نه ده منظوره ځو په عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فیصله کوو حق حق ورونو او ناحق ناحق قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا دا حق په مقابل کې د باطل دی وي مثال لکه د مال کې اوس ویل کېږي سړی په خبرو کې بر سره خطا اوسي نو هغه ورته وایي موږ دا فیصله نبي کریم علیه السلام راوکړه چې راووتو دی په هغه نه راضي کېږي وایي راځه په عمر فاروق کې کوو رضی الله تعالی او فیصله یې ګرد ورته واوره دی کیسه د غوټو ښه ولودرېږه زه کور ته ولاړ سم دا خو چې راوځم زه فیصله کوم کور ته ولاړ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا خو یې توره راخیستې چې راووتې دا منافقه چې سر وشکاوه ول څوک چې د نبي کریم علیه السلام په فیصله نه راضي کېږي او بیا دوباره د بل چا فیصلې ته ځي دا هغو په حق کې زما دغه فیصله ده دا واقعه د صحابو د مینې پورې نبي علماو رانقل کړې ده صحابو دومره مینه یې وله د نبي کریم علیه الصلاة والسلام سره دومره د رسول الله مبارک سره عشق دومره په شریعت او د خدای په قانون او د خدای په فیصله او د الله د نازولې په خبره د دې خلکو اطمینان اخري حد اخري ټکی او د دې خلکو باور دغسې ورسره عشق ولو زموږ په وختو کې دا اوس کوم دي ما ډېر خلک لیدلي دي چې هغه وایي راځه فیصله به وکړو چې دوه کله سره بند شي نو دی پله ژر میدان کې هغه بیداره کس یې دغه هغه یو پله وګوري چې زما ګټه په کوم ځای کې ده په شریعت کې ګټه ده ماته په قانون کې ماله ګټه ده په کوم ځای کې که په هر ځای کې ګټه او بیا فیصله بیا هغه له موږ وړو اول پله لا موږ میدان کو د ملا څه پوښتنه وکړو چې ته د ګټو تاوان یې ځان ته معلومو